السلام علیکم ګرانو قدرمنو مینوالو اوریدونکو. مونږ عقل مو د مینې غلام کړی دی، عقل مو د مینې غلام کړی، دا مسونه ښه انتظام کړی دی. نو مونږ ښاغلي یو کوواړ ته پنډي روډ باندې ماجیرو کیمو ته وایي کېږي. په هغه ځای کې زما یو ملګری و، هغه لوکیشن راته وښیو چې یاره ته زرڅانګې سره میلاو شه، د دې ویډیو خلکو ته مخامخ کا. ته بسوم صاحب په ترو دې ځای مو راورسېدو، هغه لوکیشن راته وښی، نو مو دې ځای راورسېدو. راځئ مونږ سره اوسېږئ چې د زرڅانګې حالات تاسې سره مونږ مخامخ کړو چې د پښتو اداکاره وه. اوسېږئ چې مونږ سره تاسې مخامخ کړو. زرڅانګې کور ووینئ چې دا یې کور دی، دا یې نوسي دي، دا یې بچیان دي د دې. السلام علیکم. روکې څنګه یې ښې جوړې تکړه یې؟ زرڅانګې مور ته څه یې؟ مونږ ته ادې وایي. ادې وایي. تا نیا دی که مور دی دی؟ مونږ نیا ده. هغه اوس کور شته یا نشته؟ کور شته. نه نه دی. دننه راځه مونږ سره اوسېږئ چې د زرڅانګې سره تاسې مخامخ کړو. مخکې شه روکې. نو مینهوالو تاسې وینئ دا ګیر چاپېر خیمې دا د زرڅانګې دي. دا ووینئ یاره ما خو ویل چې یاره زرڅانګه به څنګه بنګړې کې پتې کېږي، په کوم کور کې به پتې کېږي. د زرڅانګې حالات دا وګوره والا دا خو ډېر بادخال سره مخامخ دی. دا وینئ دا یې اوسه پورې په خیمو کې پتې کېږي. دې ځای سپي موجود دي، په یو پټي کې پتې کېږي. هغه بچیونه ما پوښتنه وکړه چې تاسې کور مور شته یا نه یې؟ چې بس کور مونږ و، خو بس لنجاره باندې راله، په هغه کې دوړه شو. د مونږ تاسې زرڅانګې سره مخامخ کوو. دا د زرڅانګې کور دی، دا حال دی. دا خیمو ته یې وګوره، ګیر چاپېره خیمې، په دغه کې د زرڅانګې ژوند دی. د پښتو ډېره لویه اداکاره دی. دا وینئ دا د زرڅانګې کور دی. په دې غر کې لاندې خیمې لګېدلي، زرڅانګې سره مو مخامخ یو. دا د زرڅانګې کور دی. السلام علیکم. کلیوال څنګه یې؟ ښې جوړې تکړه یې؟ طبیعت ښه دی؟ تا نوم څه دی؟ ما نوم اجران دی. اجران دی. ته ادې سره ته څه پن من کوې که نه کوې؟ طبله غږوم سره. طبله غږوې؟ طبلې استاد یې. ماشاءالله ماشاءالله. څنګه دی ادې خو حالات ښه دی؟ الحمدلله ښه ده، ښه جوړه تکړه. بس ادې د مونږ ته خدای ژوندی ساتي، خو مړه په دا حالات مونږ خفه شو. دا حالات سره دوره غټه اداکاره پنکاره بیا یې داسې حالات سره مخامخ واله. دا خو څه ووایم نه، دا څه ویلې داسې وشو. بس ته خپله وینې دا حالات دي، دا هغه دي، څه وکړو یار. یاره بس دا خو څنګه شهزاده چېرته کې دی؟ دا خو به کور کې او بیمار ده، بل ځای کې ده. او ببو شته. ببو شته. ببو سره خبرې وکړو. السلام علیکم. ببو څنګه یې؟ ښې جوړې تکړه یې؟ طبیعت ښه دی؟ ته د زرڅانګې مشر بچی؟ نه کشر دویم. ته شهزاده یې که ببو؟ زه ببو. ماشاءالله ته ببو یې. نو مونږ تاسې ادې سره میلول غواړو، هغې سره به میلاو شو. هغه خو دې ویلې چې د ټولو اداکارانو پنکارو یعنې ټول پاکستان پښتو که لار دی که بار دی د پښتون مور دی. بالکل داسې ده. نو هغې سره مونږ اوس میلاویږو. د هغې حالات یعنې چې ډېر سختۍ سره مخامخ دی. ما یو ملګری دی، هغه لوکیشن راکړو چې ته زرڅانګې سره میلاو شه. د هغه ډېره سختۍ سره مخامخ دی. ګورئ چې یاره د زرڅانګې سره څه سختي مخامخ دی. راځئ پښتنو وروڼو بایګانو تاسې راځئ مونږ سره اوسېږئ چې زرڅانګې سره مو میلاو کړو. السلام علیکم. ادې څنګه یې؟ ښه یې، طبیعتونه دې ښه دي؟ خیر دی. بچیان ښه دي؟ ټول ښه دي بچیه. ما خو یاره هغې ورځې د پنکه جدا سي انډیا یو ګلوکار دی، پنکار دی، هغه ویډیو کته د هغه بنګړي څه مو وګورلې، هغه پلازې مو وګورلې. ما یاره د زرڅانګ مور به یاره دا څنګه بنګړې کې اوسېږي یا به څنګه مارکیټ کې اوسېږي؟ موږ دغه پردي بنګړې کې اوسېږو، دا هغه چې د په خپلو سترګې کسي. دغه خیمې څه مو وکتلې ګیر چاپېره یعنې غوجل کې وه، تاسې خونه بدو شو ژوند دی. زه څه خبر یم دا مو خو به یعنې سوځونی کې وو چې تا دې پن ته راغلي د اوسه پورې ویلې داسې خیمو کې ته پتې د مرده ځای مو نشته زویه. بس الله پاک د تا سختې اساني کړي. الله پاک د دې بچیان روغ ساتي. خو والا بس د تا ژوند ته خو مونږ چې دومره فن مې وکړو، موږ د یوه ټوټه ځای نه چې کوټه پکې جوړه کړو. ته ادې کښېنه په تکلیف مې کې. ادې ادې څنګه اوس څه بیمارۍ سره مخامخ یې؟ بیمارې والا بیمارې. دا ګلکوسونه ما سره کښېنه ببو. دا ګلکوسونه وګوره چې لکه ماته په فریج کې مې ګلکوسونه ورکړي. بیمار مریضه یې. مریضه یې. نه بس مو خو تا ویډیو کتلی وایي سب جان څه کومه کړې هغه نه ملامبار واګي.
نه تا کور ته راورسېدو خو زما یو ملګری دی شاعر دی تبسم صاحب یې نوم دی هغه په ترو دي ځای موره ورسېدو نه هغه ته دوا وکړه زه الله مونږ دې ته یې خوشحال وکړه ساتي مولا دې خوشحال ساتي الله یې عمر ډېر کړه ټولو پښتنو دې خدای عمر ډېر کړي مونږ یعنې داسې 15 کاله مخکې تو لکه سندرې مندرې اورېدې یعنې ختم زنځیري دی وړی نشمه نه تا یو بله سندره اوس یې کله کله مو یوټیوب کې راوویستو څه په دیواله دې درته ولاړه ستړي د کوم د ما د زیړو جمع یار دغه نه راسې بس تاسې دې پن سره مخامخ یو څه خبر یاست تاسې ویلې داسې بدخلمۍ سره مخامخ شوئ په دیواله درته ولاړه ستړی دې کړه زما د خړو جامه یاره په دیواله درته ولاړه ستړی دې کړه زما د خړو جامه یاره ماشاءالله زرڅانګ مور ته خو اوس هم اواز ماغه دی خو بس ځواني نشته که نه تا یوه ویډیو مونږ کتلې وه لکه ته پرانس ته تللی وې تا وې چې یاره یو ښځه وه داسې رانږدې شوه هغې غوږې کې زه ونیوم څه دا اواز ماله راکړه ماته اواز څنګه درکړو یو پښتون دی مردار هغه ویله بابو ته کمک داسې وکړه چې بس اواز مې ډېر کړو بس ته یې خلاصه کړې لاړ د ورکه چې ما اوس خلاص یې کړه بس هغه ښځه لاړه بس اجازه بس زه الله د تا ته د خوشحالۍ عمر درکړي د بچیان دې د نه بابو سره خبرې اترې کوو څه شهزاده ارزه وي هغه خو نشته خو خوشحال بچی چېرته کې دی خوشحال سره به ملویږو تاسې وروڼه څو یوي الحمدلله شپږ یو مړ شوی دی 15 پاتې ښه بابا خو مې په حق رسېدلی دی بابا وختي رسېدلی بابو تاسې کور شته یا نشته کوم د کور کوم دا په کرایه اوسېږو دا کندهار کې دا پټي تاسې کرایه ورکوئ ها دا کرایه ورکوو موږ د پاکستان حکومت نه ډېر ګیله من یو دومره پن مې ادې وکړو دومره داسې یو داسې هغه مشه نشه پکې میلاو چې زه راځه د 15 مرلې ځای خو مې درکړو یا دا کور مې درکړو هېڅ نه یعنې تاسې کوم دا د کروندې پنکروندې یعنې دوی اوسه پورې تاسې څه تپوس ونه کړو نه یو هېچا نه ده کړی یعنې اوسه پورې د تاسې تپوس هېچا ونه کړو ته دبله مبله غږوي نه زه تمبل غږوم تمبل غږوي ماشاءالله شهزاده خو پهله په مو ریډیو باندې اورېدو څه اوس هغه څه کارزګار کي هغه اوس باجا غږوي باجې استاد شو موږ یو وړه شان د مالو بیا راځو موږ سره وسېږوي نه د زرڅانګې یو بل وسای دی که بچی دی دا راغلو ستا څه نوم دی روکې ما نوم اجران دی نوم د اجران دی ماشاءالله ته څه کاروبار کوي یا نه کوي زه تبلا غږوم دبله غږوي څونه وخت کېږي څه ته دبله غږوي والا به زه داسې یو 13 سال نه ما چالو کړی 13 سال نه ماشاءالله یو صرف دبله دې زده کړې که نور څه پن من دې زده کړې یو سپیډیو ته وایي لفتو سره غږېږي کمپیوټر شی ډېر الله یعنی بس دا مور خو مو وکته دا ولا تاسې څه خبره تاسې خپل کور چېرته کې وو یا نه وو ولا مو کورو نوخوار کې نوخوار کې کورو به سلنجه راغله ورور والا مې که نه جګړه شوې وه د ویډیوګانو به تاسو کتلي وي بس هغه کور مو هغه لنجې منجې ته خرڅ کړو پکې لنجې ستاسې کوم ځاني نمبر دی هغه چا سره یي ته دا ځاني نمبر ووایه 0302 59 260 د زرڅانګه بل نمبر د خپله بس دا تاسې ځاني نمبر دی دا یو پون والا تاسې یو نمبر څخه یو هغه لږ وښیه 0333 96 29 836 ماشاءالله دا تاسې ځاني دغه موجود وي که نه یعنې ورونو ته بیګانو ته دا نمبر تاسې ښکاره کړو که نه که چا څه وخت راسي د زرڅانګې ویډیو تاسې وکته زرڅانګه مو سره ناسته دی په دې وخت مو سره حاضره دی تاسې دا ویډیو وکته نو انشاءالله څه تاسې داسې وکړئ څه د دې په بد حال باندې پښتنو وروڼو تاسې رحم وکړئ که هغه په دې ځای که په مسافرۍ وي که کوم ځای د مو ویډیو څه تاسې وکته د دې نمبر اجران بچي وښیلو دا دې سره مخامخ وي هر وخت یعنې تاسې څه وس رسي دا دې حال باندې تاسې رحم وکړئ نو دا به درته دوا ټول عمر به کوي ویلې څه دي شاسته الله دې کامیاب لري موږ خو پښتنو ته دواګانې دي سپرتیا مه څه په خواري موږ غریبانان خلک یو اوس زه څه ورته ووایم که نه هغه به کمي څه زرڅانګې مور ډېره زیاته خواري د پښتو دپاره کړې دی نه پښتو دې پر بار ملکونه ما ته ځای راکړو نه زه د خپله خاوره نه هېروم
پاکستان دا تو ته یعنی یارې مطلب دا دی کوم چینل و یا کوم سرکاري ودونه میلاو شو هغوی کې داسې څه نه شو میلاو څه تا کار په شی نه نه چې وا بیا زه به د پردي میلې کې پرته وم دا پټي تاسې کرایه ورکوئ او کرایه ورکړه ډېرو تکلیفو دې ځای راورسېدم نو تاسو ته مو وویله انسان مو تاسې باندې پرېږدولو څه زرڅانګې سره تاسې څنګه وس کوئ تاسې مخامخ دی دا دی تاسې وګورله خو دا اوس ډېره یعنی هغه کینولې درته وښیلې څه ډېر بد خلک سره مخامخ دی په دې باندې رحم وکړئ د دې یو نمسی دی دې ځای ولاړ دی خوشحال نوم یې دی هغه ته د پند څه چال ورسي هغه سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لاله خیر تا نوم زما خوشحال نامه ده ماشاءالله خوشحال خو یعنی یو خوشحال و څه ننګ په وطن وکي هغه ځوان وزېږوه په شان د خوشحال خان یا بچه خان وزېږوه نه ماشاءالله خوشحال انشاءالله اوس هم ژوندی دی شته زما د خوشحال نوم ډېر وخت بعد اورېدو نه تا د خپل فن کې څه زده کړي او جی بس تا له څه چل درځي دبلې تمبله یعنی یا د بجې زه خپله باجه غږوم څه فنکاری د کاری چل درځي چې د زده کړي په پیله ځل د چې زده کړي وو بس یو تینتارو ته وایي د سارګم والا خپل مونږ استادان یې که نه سندرې بس سندرې بس اواز سور شي کس عجیبه عجیبه بس خبرې دي که نه تا ته په خپله باندې د چا اواز ډېره مزه ډېر کوله بس ما د خوادې اواز باندې ډېر مزه راکوله ماشاءالله لکه مونږ ته یې څنګه راکوله داسې تاسې ته بالکل او بالکل نه دي نه تا څه زده کړي دي څه دي کومې زړې سندرې دي هغو کې د څه زده کړي دي او جی کومه سندره و په لویو غرو باندې راتاو شو توپانونه ګلی ورېږي مزه دلته شپه کا پاتې شه باران دی په لویو غرو باندې راتاو شو توپانونه ګلی ورېږي مزه دلته شپه کا پاتې شه باران دی مزه دلته شپه کا پاتې شه باران دی باران دی وسلی دی ناوی باران دی وسلی دی ناوی واورې دی نوا ریګی لارې بند بینا ګلی ورېږي مزه دلته شپه کا پاتې شه باران دی ماشاءالله ماشاءالله یعنی تا د نیاز انشاءالله په دې ټول کور کې شهزاده بچی خو هغه یعنی ډېر مخته دی هغه خو مو یعنی طرف نشو کوی کوی کو هغه به ډېر کامي خو انشاءالله د نیاز تا څه نه څه نیولی دی که نه تا هغه غیر د یوسف جان ته یوه سندره دلې کړې وه د چرسو چیله مسکه په غرمه کې ادم خانه بیا ګډې وډې وایي په نشه کې ادم خانه هغه به یوه کړې راته وایي بالکل ولې و د چرسو چیلم مسکه په غرمه کې یدم خانه و د چرسو چیلم مسکه په غرمه کې یدم خانه بیا ګډې وډې وایې په نشه کې یدم خانه نو بیا ګډې وډې وایې په نشه کې یدم خانه و نشه دې پرېښې نه ده ستا په خوله مې اعتبار نشته و نشه دې پرېښې نه ده ستا په خوله مې اعتبار نشته قسم کراته وخورې په کعبه کې یدم خانه و قسم کراته وخورې په کعبه کې یدم خانه نو بیا ګډې وډې وایې په نشه کې یدم خانه نو بیا ګډې وډې وایې په نشه کې یدم خانه ماشاءالله ماشاءالله اجرا خوشحاله خوریا تا انشاءالله د نیاز نیولی دی که نه مړه ډېره شکریه تاسې موږ ته د دې تفصیل باندې څه راکړو یعنی نیاز سره خبرې کوو د دې نه تپوس کوو څه یعنی تا د بچیان څه دي صرف ته هم خوري که نور څه رشته یا شته یا نشته وسیله شته یا نشته دې د څونه خیمې مو وکتې ده وته لکه نیایي د دوی وسیله الله پاک دی خو بیا هغه نه بعد الله یې ورکوي الله یې ورکوي هغه نه بعد وسیله بیا کوي الله یې ورکوي اوس خو د ماشاءالله اوس هم هغه دی اوس د مینهوال ته یعنی سندرې مندرې ویډیو ګوري کوي نه کوي ویلې نه کوي ویلې نه کوي چې سره هغه مونږ ګانا وکړو هغه بیا ماشومانو ته سودا مودا پراوړ بخیرته ختمه شي نه غیر زی لکه تا یوه سندره ما هغه څه اورېده وصال خیال سره انشاءالله لکه اوس تا آواز زړه پښتانه څه کوم دي که نه هغه اوس هم خوښوي ولس در سره مینه کوي که نه ولې نه ولې پښتانه خو مینه کوي مونږ هم پښتانو سره مینه کوو دا څه خبره خوره ده
دا چېرته کې څه تماشې مماشې ته مجلس ته تاسې تللي یو یعنې پښتون د تا ډېر خدمت کوي ولې نه خدمت مینه در سره ډېره کوي ډېره مینه کوي پښتو چې چېرته په ژبه د پښتو مینه ډېره کوي ماشاءالله ماشاءالله حالا دې ژوندی ساته تاسې تفصیل مو ته راکړو نو وړونو خویندو یعنې ټولو ته مو دا خواست دی دا دي موږ سره مخامخ دي دوی درته لمبرې وښودلې نه تاسې په علاوه باندې کسان چې دي دپاره لغونې مخ واړوئ په دوی باندې رحم وکړئ دوی خو خال تاسې ته ما وویلو دا ګیر چاپېر تاسې ته که خیمې برېښي په دې ځای مو وکتل غوجل هم شته لکه غاګانې مو ورکې دي نه دا خیمې تاسې ګورئ دا تاسې وکتې دا ګیر چاپېره خیمې دي ببو مې وکتو اجران مې وکتو ورسره مو خوشحال وکتو نه دا د دوی حال دی نه انصاف په تاسې باندې پرېږدو په دغو خیمو باندې رحم وکړئ نه چا څه واس رسي د پښتو دپاره لمبر اجران والا تاسې ځني لمبر چې کوم دی هغه هم بیا درته وایي هم به درته وایي دې والا چا څه واس رسي دا خیمې تاسې وکتې نه بس انصاف په تاسې باندې پرېږدو دا تاسې ورسره څه واس رسي پرې نه ږدئ په ویرې نه کوئ دا تاسې مخامخ دی دې ټول پاکستان خدمت یې کړی او تېره د پښتونخوا خو یې ډېر خدمت کړی تا لمبر ووایه اجران 0302 59 260 بل یې فول نمبر دی 0333 96 29 836 دا دې سره نمبر وي د کور کې پوری دا موبایل بس دا د دې خپل نمبر دی د کوم یو پوند دی تاسې ته مخامخ کو دی د دې ژوند دی تاسې وکته دا د زرڅانګې مور ژوند دی خیمې دي دا وګورئ دا خیمو سره مخامخ دي دا خونه بدوش ورته ویل کېږي د هغوی غونه ژوند خو دا خونه بدوش دي نه دا لکه زه تپوس ترې کوم څه تاسې د کوم قوم سره تعلق لروئ ادې تاسې په کوم ځای سره مرواتي لکي مروت وي که نه نه یعنې تاسې هغه ځای کورونه مرونه و یا ختم شو یا زمن پټې هر څه پاتې شوي دي هر څه پاتې شوي دي دې ځای راغلي وي بس دا الله پاک د تاسې وسیله وکړي تاسې پاره همو خپلو پښتنو ته یارانو دوستانو ته ډېرې خبرې وکړي نو تاسې باندې د رحم وکړي نو موږ اجازه تالو د الله په امان زرڅانګې مور خدای په امان بیا د الله پاک مو تاسې په خوشحالۍ نصیب وکړي الله دې خوشحال ساتي بس د الله دې ژوندی ساته مو دپاره اجازه تالو الله په امان